سلامونه وخت بخیر ډاکټر شکیب یم. هر انسان هیله لري او هر انسان به غواړي چې دې هیلو ته ورسیږي، ولې که چیرته زه پوښتنه وکړم چې نه ستاسو اکثریت کوم چې فکر کوئ هیله لرئ اصلا هیلې نه لرئ، بلکې هغه څه چې د هیلو په نوم تاسو یادوئ کیدای شي د تاسو د بربادۍ ستر لامل اوسي او دا وحشتناکه خبره ده. نو تاسو باید پوه شئ چې واقعا کومې هیلې چې تاسو لرئ ارزښتناکه دي او که نه، یا کوم شي ته چې تاسو د هیلو نوم ورکړی دی واقعا ستاسو ژوند په صحیح شکل شپ یا شکل ورکوی شي او که نه. ډیری خلک دي مثلا د یوې جینۍ د ترلاسه کولو لپاره پریګابلینو ته مخه کوي، پوډرو ته مخه کوي، شیشه وهي او بالاخره یې سر د پلې سوخته نه راوځي. آیا واقعا دا هیله ده؟ آیا هیله همداسې یو شي ته وایي چې تاسو له منځه یوسي؟ بهرحال په دې اړه غږېدل یو ډیر لوی او ستر بحث دی او د همدې د خاطره زه نن غواړم ځینې مهمو نقطو ته اشاره وکړم. د هیلو پیدایښت او ترلاسه کولو په اړه که چیرته تاسو غواړئ بحث وکړئ نو تر ټولو د مخه باید په دې پوه شئ چې د هیلو د لاسه ورکولو لپاره تر ډیره حده پورې خلک تیار دي، اما دا چې څنګه هیلې لاسته راوړي په دې اړه نه پوهېږي. هر هغه انسان چې په ژوند کې فکر کوي چې یوه هیله لري او یو شی دی چې باید دی لاسته راوړي نو باید پوه شي چې د هیلې د لاسته راوړلو لپاره د ژوند تریخېدل لومړی ګام دی. کله چې ته غواړې یو شی لاسته راوړي فکر مه کوه چې هغه شی ته کولی شي په ارامۍ لاسته راوړي. هر هغه انسان چې هیله لري دردیږي، هر هغه انسان چې هیله لري له ستونزو سره مخامخ کیږي، هر هغه انسان چې هیله لري له سختیو سره مخامخ کیږي، هر هغه انسان چې هیله لري نور ورپورې خاندي، هر هغه انسان چې هیله لري نور کوشش کوي چې د ده سره ونه ګرځي، هر هغه انسان چې هیله لري نور کوشش کوي چې دته ستونزې جوړې کړي. او که چیرته دی غواړي چې خپله دا هیله لاسته راوړي نو د دې ټولو مشکلاتو په مقابل کې باید ودرېږي، پرته له دې چې وډار شي، پرته له دې چې زړه توری شي، پرته له دې چې مایوسه شي. پس که چیرته جرأت نه لرئ، که چیرته غیرت نه لرئ چې د خپلو هیلو لپاره کار وکئ، پس حق هم نه لرئ چې د هیلو په اړه فکر وکئ. که چیرته مطمئن یاست چې یو شی باید لاسته راوړئ نو باید پوه شئ چې د سختیو سره مخ کیږئ، باید پوه شئ چې د دوه مخو خلکو سره مخ کیږئ، باید پوه شئ چې خلک به په مقابل کې درېږي او نه پرېږدي چې تاسو پرمختګ وکړي. پس که غواړئ پرمختګ وکړئ، پس که غواړئ خپلې هیلې په حقیقت بدلې کړئ نو باید له دې ستونزو سره مخامخ شئ، باید دې ستونزو ته غېږه ورکړئ او باید دا ستونزې د خپلو هیلو د رسیدو لپاره لومړي ګامونه وبولئ چې تاسو یې باید واخلئ. او هیلې د مغز نه په ګټې اخیستو پیدا کیږي او د مغز نه په ګټې اخیستو سره ترلاسه کیږي. ته کولی شي کښېنې هیله وکړي چې زه غواړم یو لوکس موټر ولرم، دا ستا مغز دی چې له تا نه غواړي یو لوکس موټر ولري تر څو ته ارامه ژوند وکړې. اما د دې موټر د ترلاسه کولو دپاره ته نشي کولی جنګ وکړي، د دې موټر د ترلاسه کولو دپاره ته نشي کولی احساساتي شي، د دې موټر د ترلاسه کولو لپاره ته نشي کولی د عاطفې نه ګټه واخلي، د دې موټر د ترلاسه کولو دپاره ته نشي کولی وژاړې، ته نشي کولی چاپلوسي وکړي، ته نشي کولی دوه مخي وکړي، ته نشي کولی شیطاني وکړي، بلکې که ته غواړې یو لوکس موټر ولري باید لومړی د خپل مغز نه ګټه واخلي، باید د مغز په واسطه ورته پلان جوړ کړي، باید د مغز په واسطه پوه شي چې نور خلک کله تا ته ستونزې جوړوي په مقابل کې څنګه غبرګون وښیي. مونږ خو هیلې لرو ولې د عملي کولو دپاره ورته کار نه کوو، ولې چون د مغزو نه ګټه نه اخلو، فقط کینو خیال پلو وینو، اما سبا سهار بیرته 12 بجې 11 بجې راویښیږو او رانه هیر دي چې مونږ یوه هیله هم لرله. نن شپه پلان نیسو چې مونږ به سبا ته فلان کار کوو، ولې سبا ته 10 بجې راجګ کېږو وایي چې زه نن حوصله نه لرم، نن مې سر درد کوي، نن بېشیمې یم. او دا په دې معنا چې تاسو هیلې خو لرئ خو د هیلو د ترلاسه کولو لپاره د مغز نه کار نه اخلئ، ځکه کله چې تاسو خپلې هیلې خپلو مغزو ته سپارئ ستاسو مغزه اجازه نه درکوي چې خپله یوه ثانیه هم پرته د خپلو هیلو نه په بل شي باندې ضایع کوي. نو که سهار ته راپورته کیږي په داسې حال کې چې د شپې نارامه یې چې زر راپورته شي چون موخې لرې نو هغه وخت هیلهمن انسان یې. اما که د سهار وختي راپورته کیږي او همدا چې راپورته شي دفتن خپل موبایل چالانوي، ډیټا یا انټرنیټ یې فعاله کوي او ګوري چې په ټیک ټاک کې څه خبرې روانې دي، ګوري چې په فیسبوک کې څه خبرې روانې دي، ګوري چې په انسټاګرام کې څه خبرې روانې دي، ته هیلهمن انسان نه یې. یا دا چې ته 9 بجې د سهار راجګېږي یا 10 بجې د سهار راجګېږي او وایي چې زه ستړی یم، بلا مې ورپسې چېرته دی چای څکم، یو څو دقیقې ګیم وهم بیا به ګورم چې نور څه کېږي. پس ته هیلهمن انسان نه یې. ولې که چېرته ته داسې یو فرد
چې د شپې ویده کېږي په داسې حالت کې چې وایي چې باید زر سهار شي او د سهار 5 بجې راجګېږي. لومړنی کار یې دا دی چې لاړ شي اودس وکړي، وروسته د هغې نه لمونځ کوي، وروسته د هغې نه خپل تمرینات کوي او د تمریناتو نه وروسته بوم کینی 1 2 3 4 5 6 7 هغه ټول ګامونه لیکي، کوم ګامونه چې دی د خپلو هیلو ته رسولی شي. نو دا هغه انسان دی چې خپلې هیلې خپلو مغزو ته سپارلی دي. دا هغه انسان دی چې د خپلو هیلو دپاره واقعي کار کوي. که ته سهار وختي راپورته کېږي په داسې حالت کې چې نه پوهېږي باید څه وکړې، ته هیلهمند انسان نه یې. که ته سهار وختي راپورته کېږي په داسې حالت کې چې بیا هم تکراري ژوند لري او پوهېږي چې بیا باید دفتر ته لاړ شم، بیا هم هغه تکراري کارونه وکړم پرته د دې چې ما پکې بدلون راوستی، نو ته یو هیلهمند انسان نه یې. پس د هیلو د ترلاسه کول د مبارزې ته اړتیا لري او د مبارزې په برخه کې یوه ډېره اساسي او مهمه مسله ده. نو که ته غواړې خپلې هیلې لاسته راوړې، باید هر سهار د موخو سره راپورته شي، باید هر سهار د یو پلان سره راپورته شي، باید هر سهار ته پوه شي چې ستا راتلونکي ګامونه څه دي. که ته سهار راپورته کېږي او د خپلو هیلو د عملي کولو دپاره د 5 ګامه نه لري او 5 ګامه نه عملي کوي، ته نشي کولی خپلو هیلو ته ورسېږي. که داسې یو انسان چې غواړي ښه جسم ولري، په داسې حالت کې چې سهار راپورته کېږي او لومړنی کار د گیم وهلي یا لومړنی کار د فیسبوک لیدلي، ته هیلهمند انسان نه یې. که ته داسې انسان چې غواړي پیسه داره شي اما سهار وختي راپورته کېږي پرته د کاروبار نه د لومړنی بل کار دی، ته هیلهمند انسان نه یې. پس دا ډېره زیاته مهمه ده چې تاسو هر سهار د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره لومړي ګامونه کېږدئ. همدا چې راپورته شوې اودس وکړه، لمونځ وکړه، تمرین دې وکړه، وروسته د هغې نه هیله مې چې شی ده غواړم پیسه دار شم، صحیح ده، پس پیسې څنګه لاسته راوړم؟ لومړي ګامونه چې شی دي یاداشت کړه، عمل پرې وکړه. سهار وختي راپورته شوې، اودس دې وکړه، لمونځ دې وکړه، تمرین دې وکړه، وروسته د هغې نه وایي چې هیله مې دا ده تر څو یوه ښه مېرمنه لاسته راوړم. اوکې، څه باید وکړم؟ لومړی ګام دا ده چې باید لاړ شم مور سره مې خبرې وکړم چې زه غواړم واده وکړم. لاړ شه مور سره خبرې وکړه. پس که ته هر سهار بې موخې راپورته کېږي، هر سهار بې پلانه راپورته کېږي، هر سهار عملی ګامونه نه اخلي، هیله لري چې بیا د خپلو موخو ته ورسېږي، دا یو خیال دی. نو د کوم شي اړوند چې فکر کول خوند کوي، ترلاسه کول یې درد لري، پس فکر مه کوه چې ته کښېنې خیال پلو وګورې او پرته د دې چې عمل وکړې ته د هغه لاسته راوړې. اکثرا خلک غواړي چې ټول عمر خیال وګوري، عمل ځکه نه کوي چې عمل خو خطر لري، عمل خو ستونزې لري، عمل خو مشکلات لري، عمل خو سختۍ لري، او دا اساسي دلیل دی چې دوی د عمل نه وروسته پاتې کېږي. نو زه دا وایم چې که چېرته ته غواړې په ژوند کې بدلون راولي، که چېرته ته غواړې په ژوند کې تغییرات راولي، نو باید پوه شي چې هر هغه شی چې ته په خیالونو کې پالې، مثلا ته غواړې ولسمشر شي، ته غواړې وزیر شي، ته غواړې ښه وظیفه ولرې، ته غواړې ښکلې مېرمن ولرې، ته غواړې لوکس موټر ولرې، ته غواړې ډېرې پیسې ولرې. د دې خیال پلو یا په دې اړه فکر کول اسانه دي او خوند لري، اما کله چې ته د عمل ډګر ته راځې دا ډېر درد لري. ته نشي کولی د خلکو په مقابل کې ودرېږې، ته نشي کولی د رقابتونو په مقابل کې ودرېږې، ته نشي کولی صحیح مبارزه وکړي چې نور درته کندې کني. او که ته دا جرأت پیدا نه کړې چې یو ښه مبارز اوسې، که ته دا جرأت پیدا نه کړې چې د هغه خلکو په وړاندې ودرېږي کوم چې نه پرېږدي ته خپلو هیلو ته ورسېږې، ته نشي کولی یو هیلهمند انسان اوسې. پس خیالونه پرېږدئ، فکرونه پرېږدئ، چورتونه پرېږدئ، برنامې جوړول پرېږدئ، یو کوچنی هدف ولرئ اما هره ورځ عملي کوئ. عمل تر ټولو مهمه خبره ده. تاسو کولی شئ دا اوس ما خبرې واورئ او تاسو چارج یې ووایئ چې سر د سبا نه زه خپل ژوند بدلوم، اما ته هیلهمند انسان نه یې، چون ته وایي سر د سبا نه، همدا اوس، همدغه مهال، همدا شیبه چې زما خبرې اوري، خپله هیله دې مشخصه که او پورته شه، راډیو بنده که او پورته شه، زما خبرې بندې که، لاړ شه عمل وکه. ځکه که ته عمل ونه کړې ته نشي کولی خپلو اهدافو ته ورسېږي، که ته عمل ونه کړې ته نشي کولی خپلې هیلې لاسته راوړې. ځکه د هیلو لاسته راوړل درد لري، د هیلو لاسته راوړل زور غواړي، د هیلو لاسته راوړل مبارزه غواړي، د هیلو لاسته راوړل جرأت غواړي. او که ته دا شیان نه لري پس عمل نشي کوی، او که ته عمل نه لري په خیال پلونو څه نه کېږي، که ته عمل نه لري په پلان جوړولو څه نه کېږي، که ته عمل نه لري په چیغې وهلو او په کار کولو یا په غټو غټو خبرو کولو یا په شیطانۍ یا په دوه مخۍ هیڅ هم نه کېږي. نو دا ډیره مهمه خبره ده، ځکه ستاسو هیلې د انساني حیواناتو لخوا په بد خوب بدلیدی شي. ځکه شته دی داسې پست انسانان چې غواړي ستاسو هیلې له تاسو نه واخلي. ځکه شته دی داسې پست انسانان چې غواړي ستاسو هیلې تاسو ته د جهنم په توګه معرفي کړي. ځکه شته دی داسې پست انسانان چې په لوی لاس غواړي د تاسو سمه لار په بدې بدله کړي. ځکه شته دی داسې پست انسانان چې غواړي تاسو بدنامه کړي. ځکه شته دی داسې پست انسانان چې غواړي ستاسو کورنۍ ته
تا بد معرفي کړي، غواړي خلکو ته تا بد معرفي کړي، غواړي د تا په اړه پروپاګند وکړي، غواړي د تا ټولې هغه سرچینې چې ته کولی شي د هغې له لارې خپلو هیلو ته ورسېږې له منځه یوسي. ته څه کوې؟ آیا د دې پستو انساني حیواناتو په مقابل کې تسلیمیږي؟ آیا وایي چې زه نشم کولی چون خلک راپورته کېږي زما معنی کېږي؟ آیا وایي چې زه نشم کولی چون خلک راپورې خاندي؟ آیا وایي چې زه نشم کولی ځکه چې شرم دی؟ آیا وایي چې زه نشم کولی ځکه رواجونو مې لاسونه تړلي؟ آیا وایي چې زه خپلو هیلو ته نشم رسېدی ځکه زما تربوران مې نه پرېږدي؟ نه، ته باید راپورته شي، مبارزه وکړې د هر هغه پست انساني حیوان په مقابل کې چې نه پرېږدي ته خپلو هیلو ته ورسېږې. پس د هیلو لپاره مبارزه کول پکار دي، د هیلو لپاره جرأت پکار دی، د هیلو لپاره عمل پکار دی، د هیلو لپاره نه تسلیمېدل پکار دي، د هیلو لپاره د خلکو بدې خبرې زغمل پکار دي. هغه وخت چې ته کولی شي خپلو هیلو ته ورسېږې، ځکه ستا هیلې باید هر سهار پیل شي. داسې نه چې ته سهار وختي راپورته شي د نورو په نوکرۍ کې خپل ماغزه فوق العاده مصرف کې، او کله چې غرمه شي یا کله چې شپه شي چې کاملا ستړی بیا کښېنې ووایي چې زه اوس خپلو هیلو ته کار کوم. داسې ژوند نشي بدلېدی. که ته غواړې ژوند بدل کړې، لومړی باید خپلو هیلو ته کار وکړې، وروسته د خپلو هیلو ته د هیلو نه د کار کولو لپاره بیا ته کولی شي د نورو سره کار وکړې. اکثرا داسې خلک پیژنم چې خپله په جیب کې یوه روپۍ نه لري، راپورته شوي وایي چې زه غواړم نورو سره مرسته وکړم. دا خوب دی، دا خیال دی. که ته چېرته خپل ځان په خپله نشي مړولی، هیله لري چې نور خلک به ماړه کړي، پس لومړی کار باید ته ځان ته وکړې. لومړی باید په خپل ځان په خپلو پښو ودروئ. وروسته د هغې نه چې کله ته پوه شئ چې تا سره په کافي اندازه پیسې شته، تا سره په کافي اندازه عزت شته، تا سره په کافي اندازه شهرت شته، بیا ته کولی شي چې نورو خلکو ته عزت ورکړي، بیا ته کولی شي نورو خلکو ته شهرت ورکړي، بیا ته کولی شي نورو خلکو سره مالی مرسته وکړي. نو د هیلو ترلاسه کولو لپاره باید تاسو په دې مسایلو باندې پوه شئ. ولې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ته نشي کولی د خپلو هیلو دپاره خپله روغتیا لیلام کړي. ډېری خلک بیا دومره سخت کار کوي، ډېری خلک بیا دومره شدید کار کوي چې ورته رواني تکلیف پیدا کیږي، دومره بیخوبي کوي د خپلو هیلو د لاسته راوړلو دپاره چې ورته د ګردو تکلیف پیدا کیږي، دومره ځان ته بیپامي کوي چې سبا ته ګوري آسی دې پیدا کړي. هر هغه انسان چې د خپلو هیلو دپاره خپله روغتیا لیلاموي دا تر ټولو لوده انسان دی، چون روغتیا تا ته اولویت لري. که ستا هیلې داسې دي چې ستا روغتیا له منځه وړي، هغه هیلې نه دي. ستا هیلې باید داسې وي چې تا نه قوي انسان جوړ کړي، تا نه ځواکمن انسان جوړ کړي، تا نه هوښیار انسان جوړ کړي، تا نه ارام انسان جوړ کړي، تا نه داسې یو انسان جوړ کړي چې جسم، روح او فیزیک دې کاملا ښي. پس که غواړئ خپلې هیلې ترلاسه کوئ، څو مسایل دي چې باید ورته پام وکړئ. اول د هیلې د ترلاسه کولو لپاره د ژوند د سختیو نه باید تیر شئ. هر هغه هیله چې ته لرې او غواړې ترلاسه یې کړې، نو باید پوه شئ چې د دې هیلو د لومړي پړاو مبارزه له سختیو، له جنګ، له ستونزو، له خفګان نه ډکه ده. او که ته ونشئ کولی د دې ستونزو سره مقابله وکړې، ته نشئ کولی خپلې هیلې لاسته راوړې، او ته هغه وخت کولی شي د دې ستونزو سره مقابله وکړې چې د خپل مغز نه ګټه واخلي. کوم انسانان چې د خپل مغز نه ګټه اخلي، دوی نه احساساتي کېږي، دوی اشتباه نه کوي، دوی د نورو خبرو په کیسه کې نه دي، فقط خپل پلان لري او په هغې پلان باندې عمل کوي. دوم، که سهار راپورته کېږي په داسې حال کې چې د شپې نارامه یې، چې زر راپورته شي، چون موخې لري، چون هیلې لري، چون کارونه لري چې باید ویې کړي، پس ته کامیابېدی شي. دریم، د کوم شي اړوند چې فکر کوي او دا فکر خوند درکوي، خو که عمل ونه کړي، همدغه فکر سبا ته په ستر غم بدلیږي. هغه خلک چې غټ خیال پلوونه ګوري، پرته د دې چې عمل وکړي، معمولا دوی په ژوند کې ډپرس وي، معمولا دوی په ژوند کې تشویش، خفګان او ستونزې لري. پس که غواړئ د کوم شي په اړه فکر وکړي، باید د هغې په اړه عمل هم وکړي، تر څو وشئ کولی هغه هیلې لاسته راوړي. ځکه ستاسو هیلې د انساني حیواناتو لخوا په بد خوب بدلیدی شي. که ته عمل هم پیل کړي، کیدای شي ډېری داسې انسانان چې در پرې وخاندي، کیدای شي ډېری داسې انسانان چې ستا ایمان او باور په خپل ځان له تا نه واخلي، کیدای شي درته وایي ته یې نشي کوی، کیدای شي درته ووایي چې د تا پلار دا کار نه و کړی، کیدای شي درته ووایي چې ته ځان مسخره کوي، کیدای شي درته ووایي چې مه کوه، دې کې خطر دی. ته باید د دې انسانانو سره مبارزه وکړي، په ځان باور ولري، په خپل پلان باور ولري او عمل وکړي او مخ ته لاړ شي. ورسره باید دې ته پام وکړي چې ستاسو هیلې باید هر سهار پیل شي. د خپلو هیلو دپاره د غرمې او شپې کار مه کوئ، ځکه غرمه او شپه هغه وخت چې تاسو خوبوړي یې، هغه وخت چې تاسو سست یې، هغه وخت چې تاسو کمزور یاست. او د خپلو هیلو ترلاسه کولو لپاره روغتیا مو مه لیلاموئ. داسې مه کوئ چې تاسو سبا ته خپله هیله ترلاسه کړي ولې سترګې م ضعیفه شوي. داسې مه کوئ چې تاسو سبا خپله هیله ترلاسه کړي ولې رواني تکلیف درته پیدا شوی. زه داسې خلک لرم چې میلیونران شوي ولې اوس لیونیان دي. زه داسې خلک لرم چې ډېر شهرت ته رسېدلي اوس سترګې کار نه کوي. پس د ځان سره ظلم کول په هیڅ صورت کې نه باید وکئ. اما دا هغه ګامونه دي چې د هیلو د ترلاسه کولو لپاره تاسو باید پرې کار وکئ.